په یو نمبر باندې جوړ شوی واتساپ به په مختلفو موبایلونو کې په صحیح ډول څنګه استعمالو. زه ډایرکټ موبایل ته طریقه درته ښایم چې تاسو په خپله څنګه دغه سیټ اپ کولی شئ او پیدا هم د ویډیو په جریان کې درته ښایم. اول د موبایل ته راځم، کوم چې موږ غواړو چې همدغه واتساپ په څو نورو موبایلونو کې خلاص شي. نو دلته زه واتساپ خلاصوم، بیا راځم بل موبایل ته. په دې موبایل کې زه واتساپ ډاونلوډوم، خو ما ډاونلوډ کړی دی. نو دا زه خلاصوم. کله چې دغې ځای ته راورسېږئ نو ته پاس درې ټکي ګورئ، دې باندې به کلیک وکړئ. دلته لینک ټو ایگزیسټینګ اکاونټ دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو به دلته کیو آر کوډ راشي. زه به راشم اول موبایل ته، کوم کې چې مین واتساپ ته، په هغې کې به دغه کیو آر کوډ سکین کړم. دا به څنګه سکین کوئ؟ دلته به درو ټکو باندې کلیک وکړئ. د نه پس به دلته لینک ا ډیوایس باندې کلیک وکړئ. نو هغه کیو آر کوډ به دلته سکین کړئ. وګورئ څومره په اسانۍ سره تاسو وکولی شول چې یو موبایل شمېره باندې جوړ شوی واتساپ په بل موبایل کې خلاص کړئ. همدې طریقې سره تر 4 موبایلونو پورې کولی شئ چې یو واتساپ سره هغه کنیکټ کړئ. خو احتیاط کوئ چې کوم دریم کس سره کنیکټ نه کړئ، هسې نه چې ستاسو ډیټا ټوله هغه ګوري. هغې سره تاسو احتیاط کوئ داسې چا سره کنیکټ کوئ کوم چې اعتباري یا کوم چې ضروري وي. نو دغه فیچر کاروباریانو لپاره خورا ضروري دی او ځینې کسان چې فیملي کې واتساپ استعمالوي هغې لپاره هم ضروري دی. نو الله دې وکړي چې دا ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شوې وي. مننه.